السلام علیکم داجی. وعلیکم سلام بچې څنګه چل دی بیا دې نیمه شپه کړه یاره داجی بس دغه سړي پوښتنې د ورغلو مغه راباندې لږ ناوخته کړو خو داجي فقیر الله سړي خدای خو وکړي چې د حجره کې مو ته پراتو بار خو بیخي قهر دی داسې ګرمي اوهو خدای خبر چې 50 ډینګرې سنټینګرېټ ورته وایي که څه هغه شی دی نو بچې نن کیدای شي چې د اخري شپه مې د ایسي ته بیا څه پته نه لګي ولې داجي څنګه اخرنۍ شپه دا خو د فقیر الله حجره ده خو مزېدار سپلیټ پکې لګېدلي ایسي یخه شمسي سیسټم یې ځان له کړی دی پروت اوسه وته ته څه کې او ګوره زه خو اوس ایسي ته عادت شومه داجي که ستا دا خیال چې زه به کور کې پکي ته پروت یم نو هغه خو نن سبا ماشي هم نه وړي او دونه ګرمه ګرمه هوا راوړي اکسیجن سړي را تنګوي نو زه خو یم بس زه خو د دې ځای نه ځم او که ته ځان له غم کې خیر دی ته بس کور ته ځه نو بچې دواړه به ځو فقیر الله سوال جواب وکړو چې دا یو میاشت په تاسو کور تېره کوئ او زما میلمانه را روان دي خفه کېږم نو داجي یو کار نه کوو څه کار زه اوس هغه شوقدر هسپتال ته د کریم الله تپوس له تللی وم که نه تا ته مې نه وي ښه یاره خدای دې اوس پکې یو نوی مس راغلي عبدالرحمن صاحب ډېر ښه سړی دی خدای دې ولې ډېره ښه زندګي ورکړي ما دا سړي نه تپوس وکړم وایي دا څه چل دی هغه پکې سیګان لګولي نو زه یم چې داسې کار وکړم چې یو 10 ورځو له دې هسپتال کې چټي په چټي داخل کړم او نه چټي په چټي دې ولې داخل وم تاکې خوا چې مسله دار وخت په سر بوجي نو هغه ایسي ته خو دواړه پراته وو که نه څه کوو زما ستا څه دي خو کور دی او یا د فقیر الله حجره ده نو دې نو مخه هسپتال ښه دی زه یم دواړه پکې داخل شو او پراته بو پکې بچې خبره خو ډېره ښه وکړه والله چې سار مې په دې باندې بوج نو خبره کې خو وزن شته ښه خبره ده نو به داجي داخلو مرې که نه چې په دغه ځای دې بوج دی خو بس ور به دې ولم ښه مزېدار او خدای دې څه نه راولي که نه داسې که زه یم که داړه مسله دي خو خدای دې نه راولي که نه صحت کارډ هم کولوري ښه په صحت کارډ هم کار کېږي دا غم مه کوه زه مو تا سره پیسې کوم چې په صحت کارډ کار کېږي دا دونه مسله نه ده مړه خالي ګیس میس دی بس دغه خبره ده دا خو داجي چې یو تلې سپیرکې درکړم نو هم دا ګیس میس ختمېږي بچې په سپیرکو میرکو کار نه کېږي زه بیا پوخ کار دله کومه سم کورس دله شروع کوم په همدغه هسپتال کې او د عبدالرحمن صاحب په نګرانۍ کې ماشاءالله ډېر ښه سړی دی ډېر اخلاقي انسان دی او راځه دواړه به ښه مزېدار ایسي ته هم پراته یو ښه او که نه ماله صحیح علاج وکړه مړه زویه بس ته ورته شه که نه ناوخته دی او که نه دا یو شپه هم د دې اخري دی ایسي ته او ته خو چې په خبرو کې راشي نو بیا چپ کېږي نه ته بیا د پیرین ګړئ داجي موسم ښه دی دی ایسي ته نو ګپ پکې مزه کوي ما ته هغه د جمې شپې را یادې کړې هغه شته یخې شپې نه ورګه دا چا میسج وکړو داجي دا خو یوه بجه ده و زما د اکاونټ ته د چا نه به راغلطي شوي نو دا خو 1,30,000 روپۍ مې اکاونټ ته رالي دا چا راولېږلي زویه دا خو د خوشحالۍ خبره ده خو زما او ستا څوک دي چې پیسې یې دله راولېږلې داجي نو داسې خو ما ته هم پته نه لګي خو چې دا اوس لکه د چا نه به نمبر راغلی شوي او ما له به راغلي خو ارامې دي نو داجي ارامې مرامې نه دي مړه خو بس تاله راغلي دي اکاونټ به څوک به غلط شوي که نه به تاله به راغلي که نه ماشاءالله بس حلالې دې کړې راته ده بس ښه دي ښه دا زما چې زما پیسو ته لږ ضرورت و 1,30,000 روپۍ داجي دا ډېر ښې دی که نه ډېره د خوشحالۍ خبره ده یا الله ته ډېر مهربانه بادشاه بچې که خفه کېږې نه یو 1,000 روپۍ پکې ماله راکړه که نه دته اوس وګوره یو 1,000 روپۍ پکې تاله څنګه درکړم ولې پیاز کرینۍ والا نه دي او هغه به یو 1,000 روپۍ دي رامانې او یو 15,000 باندې د بختور دي نو هغوی له به یې ورکړم ته پرېږده داجي سړیه پیسې لا راغلي نه دي او تا ته پکې بیا قرضداري را یاد شو چې د ده راپورې دي او د ده راپورې دي پرېږده دا ما له خدای پاک راکړي نو ته اوس څه کوې تېره دا دې 1,000 روپۍ پکې راکړه ښه ده چې کار به وکړم چې زه روي کاږم بیا به درکړم زه به سوده شه زه ناوخته دی هغه پرېږده مړه جیب کې به سره نغد دي هغه راکړه مړه څنګه پرېږده ولې نو خو چې زه یې روکاږم تاله به ترې درکړمه که نه هغه ته سهار راوباسې که نه ما له نغدې اوس راکړه چې زه په قلار وده شم مړه چې دا اړه مې ښي مړه داجي ما ته دا پته ولګېده که ستا د خبرې دا مطلب دی چې ته سهار وختي دا قرضونه ختم کړي اینې اوس پوه شولې مړه عمله زوی خدای درکړی دی ښه نیک عمله دا وایله
شل زره روپۍ واله ته پې سار دا قرضونه مرضونه ختم کا ځه او زه به ځان له سار لغر وکاږم 60 زره روپۍ دي ښه الله دې ښه ده وباد که مړه زوی داسې په کار دي زه دا چې تو ده چې بېغمه ړو ده چې ښه الله دې خوشحاله که زه لاړم ته متشبه شي ښه او څنګه الله پاک مهربانه باچا دی تو ګورې داجي ته مې وګوره موږ له د خوشحالۍ د لاسه خوب نه راځي او د 60 زره روپۍ څه واغېسته چې سم جنریټر یې سټارټ کړه دا دونه قرار خو زه ته په قرار خو ته مشهور یې تا نه خواشي مونږ سترګه نه پټو دا خو زمونږ هغه ډنډې پکې دی هغه زوړ نو هغه ما ځان ته کور کې لګولي نو چې قرار کوي نو هغې کې پته نه لګي پلیټ کې خو راده داسې کولو پته لګي که زه دې ایسي ته پروت یم که موسم ښه وي نو دغلته چې دا دونه قرار وي مونږ چاته خوب راځي په هر حال زه دې پیسو ته هم خوشحاله یم چې دا پیسې به چا رالیږلي ها اوس زما هر چا چې رالیږلي خدای دې ورسره وکړي زما اکاونټ ته راغلي دي نو مړه که د چاوي خو رنګ بیا واپسې کړی و که نه 2:30 بجې شوې ما له د خوشحالۍ نه خوب نه راځي او دا شپه هم دا نه اوږده شوه او شپه نه تېرېږي زما چا چا رالیږلي که د چاوي خو په هغه ټیم بیا ورپسې رنګ کړو چې هلکه پیسې ما غلط اکاونټ ته درولیږلې مهرباني وکړه راته یې راولېږه خو د چا هم نه دي مړه ما ته پته ولګېده دا ماله چې د خوشحالۍ نه خوب نه راځي او دا سترګه مې پټه نه کړه دا ټول کمال لري پیسو دی یاره د مشرانو نه مې اورېدلي چې وي د خوشحالۍ نه سړي د خوب نه ورځي دا زه خوشحال یم دا ځکه به خوب نه راځي نو ډډې په ډډې وړم او اړو سبا کېږي نه دا وګوره دا څه وخت شو زویه دا ځان سره څنګه کړېږي ولې خوب نه درځي بیمار شوی سره دا جدا شپه راته رسې درنه ښکاري ما له خو خوب نه راځي خدای دې خیر وکړي نو سترګه مې پټه نه کړه او یو ټیم پیس چې کوم دی په مکه ټیم ولاړ دی که دا به و چې زه یو ګنټه نیمه واوړم زویه شپه درنه نه وه دا د خوشحالۍ نه خوب نه درته 100 زره پکې مال هم راکړې او 1,80,000 تا ته میلاو شوې د خوشحالۍ نه خو موږ له هم خوب نه راته څنګه دا جي ته خو رسې کلک ودوې رسې قرار دی کو دا رې سار شوې اوس ښه په سور را پاسېدي خوب خو ما نه دی کړی چې یو خو ستا قرار دونه قرار زیات و او بله پکې دا خبره وه چې بس نور خو دا جي پې نو بس مونږ له په دغې وجه هم خوب نه راته مونږ وایي چې خو ځه چا ټیلیفون ونه کړ په هغه ټیم باندې نو بس زه ځمه چې دا پیسې اوس شی مې اوس کړمه او د بینک یې ځان لرو کاږم یا الله ته پکې خیر واچوي وایي دا خو مې خورایي د قطر نه الو خوریا دا आवाज دې څنګه درځي ورګه خوریا دا سپیکر په کولا ومه السلام علیکم خوریا وعلیکم السلام خوریا څنګه اخی طبیعت دې خري قطر کې موسم څنګه دی بس قطر کې ګرمي ده یا او نو ګرمي خو خوریا دلته هم د خیر خو دې څنګه سار وخت دې رنګو کو دا مې بیګا یو بجا دی موبایل ته یو لک 100 روپۍ درلېږلي دي 1,80,000 راغلي خوریا ولې خیر خو دا چا دی دا به مې امور لور کې روپۍ ته کاږي کنه نو بیګا مې ترنګ نشو کولې نه وخت یو بجا تاسو چې ماما به مې د خوب وځي واو نو بس یو بجا ورنګ مې ته نشو کولې مل سار به ته په قلار وېم یاره خوریا چې په هغه ټیم کې دې راته ویلې وي نو په قلاره بوده شو ما چې دا چا راولېږلي مونږ د خو د خوشحالۍ نه بېګا ټوله شپه خوب نه راته خوریا دا تاسو چې په هغه ټیم دې کړی وي نو زه بوده شوی وم ما ویلې د خوبه به مې وایې که نه خوریا د خوبه دې اوس ویستم مزه پرېږده زه به صحیح ده زه دا پیسې به زه وکاږم نور خو خیر دی که نه خیر دی مور له به مې ورکې ښه زه بېغمه شه خوریا ځه دا صحیح ده زه خدای دې خوشحاله که ځه سلام علیکم دا جي داسې کار وکړه په ښي لاس هغه زما 60,000 روپۍ راکړه څنګه یې درکړم زویه تا له خو خدای در نه کړي او مال یې راکړي نو ولې اوس یې تا له درکړم